اخلاص ته وي اخلاص دې ته وي د به پښتو کې معنا کوم هغه باب افعال او لغوي او شرعي معنی درته نه کوم او عرفي زبدوم چې د عمل کې کوم خبره کې او کوم کار کې دا خالص الله تعالی او دا داسې پاک کړه غلط نیت نه د خصو خاشاک نه او د ګندلو نه د خپل عمل د خپل قول د خپل نیت بالکل مکمل صفا کو دا عمل الله لپاره دې مقام ته امام بخاری کې رسېدلې دی د اخلاص او د خپل وی تاریخ کبیر وګوره وی ما باندې داسې وخت تیر شوی دی چې ما په یو بادام په دوه بادام خپل گذره اوقات کړه یو شواروز مې په بادام تیر کړی دی خولې ته به مې واچو دوه بادام مې خوړلي دي ما داسې وخت تیر کړی او په دمشق کې یو مولانا صاحب و یو عالم د هغه نه حدیث زده کول د درس دوران کې به پاڅېده منډه به یې کړې بهر صحرا ته تقاضا به خپله پوره کړه قضای حاجت بیا به اودس وکړه بیا به کېناسته بیا به یې منډې کړې قضای حاجت نه اودس به یې مات کړه بیا به راغی اودس به یې وکړه او کې به ناست دقه منډې دي اودس دی او سبق بار صحرا ته هغه زمانه کې خو په مدرسو کې او په درسګاهونو کې دا باترومونه او واشرومونه صحرا ته به خلک ده یو بابا ورته وایي بچي دا څه منډې دي جوړې کړې دي او بیا راځي اودس کې استاد ته کښېنې وایي بابا جي دستونه دي او د وینې دستونه دي خانه میں خون بہ رہا ہے درد مرور پیداشی پخیر لگے در سخت وقتی مرور پیداشی پخیر لگے نو زمنڈے کم او دس مات کم وینا بیگی مارے بیاراشم او دس او کا مسابق تکین بچے آرامو کا بابا وقتوی بچے دے امام بخاری کی دی جوڑے گی محمد ابن اسماعیل بچے آرام کلا خو سخت تکلیف دیتا تھا وی بابا آرام کو خدای نصیب کا خبر کے وقو آرام کا اللہ نصیب کا خبر کے وقو اللہ بھی یقین اٹھے واللہ باللہ زمان باباو بخاری وقتوی آرام میں خدای خبر کے نصیب کے بابا جی حدیث بات کی گی اللہ مبارک حدیث رہنا تیرے گی بابا جی کور تناڑو پیالے کے ورطا روٹے دا زیتون پتیلو کے خوشتکڑا ورطا روڑا امام بخاری لوی دا واخ بخا بابا جی سدی دا روڑے دا بچے ماں باندے خواہکیم روڑے بندہ کرے دا روٹے بندہ کرے وی بچے حکیم مکیم پرے دا زمان دا علاقی دا روٹے بندہ آقا بابا جی پدے امام بخاری آقا روٹے خواه یہ روٹے خواه نیم خشو بابا جی دیکھتے دے سا چولی زمان خود دردم نیم خشو زمان خود دستونم لقلال شو بچے وی صبر کوا بابا جی لاڑی ہو پیانے روٹے نور رونا زیتون پتیلو کی ورطا خوشتا کڑے وا آگے پہ بیاو خوڑا بابا جی سو زخو جوڑ شم جو دراتا میلا شو درد میں ختم شو بیماری میں ختم شو دا ست دردی پکے چولی وی بچے اس دارونو خصورو دے دمالے طالبانو دا خیالی بادے دا عوام و بخوا دمو پر درسونو کی کینستے دل سورو دونا بیتا تخیارو جستارو ٹینوا ستا کلمیس پوری شوی دی پوچی شوی دی او دا ڈاکٹران وی دا کلمی مومنٹ کئی دا دن حرکت کئی دا دی کلمو چی دا کم دا نن تہنے دا دی خپل زید یو دے دا دی خوراک نا دا پروٹین راکاگی بلتے بلشے رو دا حرکت کی دا خوراک لاندی لی نو دا چی پاکی سشیدی نو دا کلمو دن نا چی کم دیوانی ندی یو بل سر جنگی گئے مومنٹ کئی دا پاخشی دا زخمشی ستا کلمے سپورے وے ستا کلمے پوچھے وے ما صرف تالا کلمے ڈاکے کلے غوڑے میں کلے دا تنور میں سے ندی کلے وہ ہے دے اخلاص دے علامہ شمس الحق افغانی رحمه اللہ زما شیخ و زما استادو هغه به وی په دغه زمانه کې چې څومره دنیا و امام بخاري ته کتلې هغه زمانه کې څومره دنیا دا یمن دوه نو دا اوس ته کم یمن دی د سعودي ډېر ایسه د یمن لاندې و
دا ګوټ په ګوټ په علماء پسې ګرځېدلی دی. وګوره بل استادان یې یمنیان شام دا اوس د سوریا ورته وایي، دا شام نو، دا اردن، فلسطین، اسرائیل، دا موجوده سوریا، دا ټول شام، دا د ترک بعضې بعضې علاقې، دا ټول شام. وګوره د څومره استادان شامیان دي، بالذات یې ترې نقل کړی دی، شام ته تللی دی، مصر ته تللی دی، جزیرة العرب کې دا څومره ملکونه وو، دا دوبۍ او دا امارات چې ورته وایي، دا نومونه هغه وقینو. یو بحرین په هغه زمانه کې دا زوړ نوم دی، او قطر زوړ نوم دی، هغې کې به جامې جوړې دي، قطري به یې ورته وي. دا ټول ملکونه جزیرة العرب دی کتلي، کوفه او بصره او ماوراء النهر دا خپل وطن. یعنې ټوله دنیا چې وه هغه زمانه کې د دې پیغمبر د حدیثو دپاره ټوله دنیا کتله. دا خو نه فلاین کوچ و، نه جهاز و، دا ټول پیاده سفر یا د اوښانو سفر یا د اسونو سفر. دې ته اخلاص وایي که نه؟ په دوو بادامو څوک ګزاره کړو، سوال نه پیدا کېږي. زموږ طالبان په دوو ډوډو نشي. دارالعلوم نعمانیه کې مولانا روح الله صاحب هغه وخت کېدلی د وړو کتابونو مدرس و. ما پسې طالب راوړی، اوس هغه راولېږه، څوکیدار وایي ته دلته اواز که چې ورغلم، وایي راشه طالبانو درخواست لیکلی، هر طالب ته 2 روټۍ میلاوې دی ترکاري. طالبانو درخواست لیکلی و چې یا درې که او یا درنې که، یا درې که یا درنې که، و د نر بچو په 2 ډوډو ګزاره نه کېږي. نو باباجي خبره کوله په دارالعلوم دیوبند کې طالبانو کې ډېر لوی ادب. اوس هم ماتې دې بچو ته کتل چې دا راتلل دلته دا ژړل، وایي دا خو د علم د خوشحالۍ جړم کېدی شي، خو دا د دین کېدی شي چې د خپلو استادانو نه جدا کېږي. استاد او روحاني پلار دی که تاسو نه دې وي 2 قسمه نسب، یو د خپل د انسان چې کوم ذاتي نسب دی، او یو د روحاني نسب. انما المؤمنون اخوة، دا یو پلارانو نه جدا کېږي جړل. نو طالبانو کې دا شی شته، ادب، احترام. الحمدلله بې مافي زموږ د سکول د کالج هلکان سټوډنټان د خپلو استادانو د ادارې دونه احترام نه کوي لکه زموږ طالب چې زموږ څومره کوي. چېرته به دې د سکول کالج بچې نه لیدلې، ښه خواري ورسره استاذ کړي، ښه په بوړې ورته لیکل کړي، پریکټیکل ته ولې سمجھو کړي، چېرته به دې نه لیدې چې لاس ونه خپلوي. موږ خو استاد شاګرد هم نه دی، خو چې مدرسه کې راځي موږ ته لاسونه احترام زیات. باباجي خبره مونږ ته کوله چې دارالعلوم دیوبند کې طالبانو مفتي صاحب ته استفتاء ولیکله، ترکاري کمزورې وه. نو محتمم ته دا نه وایي چې ترکاري کمزورې ده، خوراک کمزورې ده، دا درخواست نه کوي. استاد به خفه شي، محتمم صاحب به خفه شي، اړتال نه کوي، مظاهره نه کوي، استفتاء لیکي مفتی صاحب ته چې د دارالعلوم دیوبند په دې سالن په دې ترکارۍ اودس جایز دی او که نه. مطلب دا چې تشې اوبه دي، نو په اوبو خلک اودس کوي که په دې وضو جایز دی او که جایز نه دی اودس. مفتی صاحب یې وکتل، استفتاء حیران کړي، نو خدایه طالبانو څه لیکلي دي. نو هغه علمي جواب یې ولا ورنه کړ چې نوم بدل دی، په طاهر شي، پاک شي باندې چې یو د اوصاف ثلاثه بدل شي، او د اوبو خپل 2 صفته دي، خاصیتونه سیلان او رقیت، هغه پکې وي، خو نوم د اوبو وي، نو بیا به یې اودس دی. په اوبو کې دې مالګه واچولې، ډیټال دې واچولې، اشنان د بیرو پاڼې دې واچولې، خوشبو دې واچولې، نوم همدغه د اوبو دی. د اوبو صفتونه پکې د وضو جایز دی، خو که نوم بدل شو لکه شنه چای دې پکې واچولې، اوس ورته اوبه نه وایي، شین چای ورته وایي، نو بیا اودس جایز نه. نو هغه جواب نه ورکوي. مفتي صاحب ولیکل چې چونکې مرچکې پکې د خوند یې بدل دی، نو اودس پرې جایز نه دی. مرچکې وی لنګري ته تپوس وکړو، وی دا ته څه وله پخی؟ وی صاحب په یو دیګ کې وله یو لپه دال، یو دیګ کې یو لپه دال. وی داسې وکړه چې 2 لپې ورته اچوه، یو دیګ کې 2 لپې دال.
دغه دوو لکو دالو مولانا عبدالحق پیدا کړی دی. دغه دوو لکو دالو مفتی محمد شفیع پیدا کړی دی. دغه دوو لکو دالو مولانا ادریس کاندهلوي، مولانا مفتی محمود او غلام غوث هزاروي پیدا کړی دی. دې دوو لکو دالو مولانا یوسف بنوري پیدا کړی دی. اخلاص او زما ورونو اوسم دا خبره زه اوسم چې الحمدلله زمون په علماو کې او زمون په حافظانو کې او زمون په طلباو کې اوسم اخلاص شته، ځکه خو ورځ په ورځ د خدای فضل او د الله کرم د دین په ترقۍ ما په جامع مخیراتو کې یاره جي بس قیامت را روان دی او قیامت میں غلی کېنه سړیه مونږ دې ویرو قیامت را روان دی. قیامت را لرې قیامت نشته رستو بدل دا دومره نښې مې دا پوټې پوټې نښې د حضور پاک د زمانې نه را روانې ورو ورو زیاتېږي هغې نښې ویښتې حضور ته جاک په موږ پسې څه نه روانې غلې کېږي هم جوړې شکر دی الحمدلله دومره علما پیدا شو چې دومره علما سل کاله مخکې ټیک دا هغسې علما بني خو د دې خلکو مناسب ګیره چې کوم ملا په کار دی هغه شته دې خلکو له چې کوم عالم په کار دی ولې چې خلک یې هغه د خدای ملا ورکوي هغه علما شته دومره حافظان قسم په خدای که سل کاله مخکې ورکه اوس تېري صرف وفاق المدارس سره نه جس کړ حفاظ سخ کال وفاق المدارس سره زیاته پته به زموږ حضرت صاحب ته لګي خو ما وفاق المدارس سره رجسټر ډېر داسې دي چې په دې غرونو په دې کلیو کې بعض هلکانو قرآن شریف یاد کړی دی او هغوی وفاق سره رجسټر نه دي بل وفاقونه هم زیات دي. وفاق المدارس اسلامیه سره 1,11,000 حافظان سقط پیدا او علما څومره دي جنکې ورشه وګوره عالمانه جوړې شوې په جنکو کې خدای حافظانه جوړې کړې او عالمانه خدای جوړې کړې او ورځ تر ورځه مدرسې جوړېږي. راشئ وګورئ نن په هره یوه کوڅه کې مدرسه ده د هلکانو د جنکو. لاړشئ وګورئ تبلیغي جماعت ته وګورئ ګوټ په ګوټ کوڅه په کوڅه باندې ګرځي او خلکو بسترې په اوږه کړي دي او د دنیا په ګوټ ګوټ کې ورشئ په امریکا کې او په لندن کې دومره خلک ورځ تر ورځه مسلمانېږي. ریش و د اسلام زیاته ده. ما قیامت خبرې مه کوه راځي به خو موږ له غم وجوړه وروستو د قیامت لا الله ډېره موده ده قیامت ته شکر د دین الحمدلله په ډېره ترقۍ روان دی. ټولو وایي الحمدلله داسې نه شوق سره وایئ لاس اوچت کې الحمدلله وایئ. زموږ طالبانو کې مې اخلاص دی الحمدلله. ما بله ورځ په لویه جلسه کې اوس هم درته وایم په خدای قسم ما له یو طالب راغی او ما سره کېناسته او ته دا اوس سخت کار او ته د سترګو کې اوښکې روانې شوې. ما ته ویل مولوي صاحب اجازت ته نه غواړم جلسې په ورځ بیا ډېر طالبان دي نو سر خو 1200 کسان الحمدلله فارغ شو جلسې پر ډېر کسان یې ملاقات به ونه شي. اوس هم زه به 70 کاله پس مور او پلار وینم 70 کاله پس ولې 70 کاله کې کور ته نه تللی نه یم تللی. بل طالب راغی ما ته ویل مولوي صاحب زه د کور ته به ځم او جلسې نه پس نیت به ځم دوا راسره کړه بیا یې سارېدی نه شم. زه به 10 کاله پس د خپل مور مخ کولوم ځم 10 کالو کې ما مور او پلار نه دي لیدلي. رابطه نه په ټېلیفون ورسره رابطه کېږي. نو مې چوټیانو کې ته ولې نه دی وی چوټیانو کې ګرځېدلې په دې کتابونو دورو پسې ترجمو پسې او په دورو پسې 10 سال پس به زه ځم او زه به د پلار مخ کولم او د پلار تندی مخ کولم او د مور مخ به چک کړم. د اخلاص نه څه شی او یو طالب مال راغی په دارالمعلومات د لکي مروت طالب و د لکي مروت ما ته ناظم صاحب یو طالب دی او دستارمندی له وله مور ګوته ورکړې ده ګوتمه انګوټې چې بچې دا خرڅه کړه او ځان له دستارمندۍ انتظام پرې وکړه. ځکه زموږ دا طالبان د شپې بیا د خپلو ملګرو نه دعوت کوي ملګري ورته راځي پلار ورته راځي ورور راځي رشته داران راځي جلسه کې ورسره شرکت کوي هغې له به ته ډوډۍ کوې ځان له به دا جوبه مو واخلې سپلی به اخلې جامې دا
ګوتمه مور ورکړې ده، مال یې راکړه چې دا راله خرڅ راکړه. ما یې خرڅه نه کې صبر، دا طالبان سبا درس ته راوړی. طالب راوست 1200 طالبانو ته مې دقسې مخامخ ودرېد. طالبان یې ګوان دي په رښتیا دي. مې بچې ګوتمه دې څه کړه؟ یې راویسته وې دا مې دا کوم ځای و؟ هغه وجړل، وی دا مور راکړه. بچې چې مور دې دا د ګوتې نه رستا، د مور دې څه کیفیت دی؟ بیا وایي شیخ صاحب دا خبره پرېږده. نه بچې ما ته ووایه مور دې څه کیفیت دی؟ وی دا ګوتما هغې رسته چې بچې ما سره به 1 روپۍ نشته. زه ډېره خوشحاله یم چې تا له خدای علم درکړو، ستا په پټکې په سرېږي، کور کې خو څه پیسې نشته، 1 روپۍ نشته. بچې دا ګوتما واخله. مور مې جړل، دا ګوتما واخله او دا بازار کې خرڅ کړه. او په دې ګوتما د خپلې دستار باندې خوشحالي وکړه. بچې ملګرو له رشته دارانو له استادو له په دې ډوډۍ انتظام دا ګوتما خرڅه. مور دې جړل، مولوي صاحب په دې ګوتمې نه جړل، د خپل غربت او د ما د علم په خوشحالۍ جړل. وایي بچې زنانه کالي کوم ځای وړي؟ دا اخلاص نه چې څه شي د دې مور چې دی اخلاص نه، اخلاص څه شی دی؟ د دې بچي چې دی اخلاص نه، اخلاص څه شی دی؟ وایي بچې دا ګوتمه به دې والې، دا به دې مور ته واپس په ګوته کړي. ما به یاد کړي ورته خاونده په ګوته کې ستا ټول انتظام زما په ذمه دی. تمہارو دا بچی مخلصان بچی دی، په خدای یقین کوه. داسې زنانه شته دی، داسې د حیا زنانه چې هغې په پردو کورونو کې خدمت کوي او بچی علم پسې رسوي. ما ته یو زنانه ټېلیفون وکړ، ما دې مولوي صاحب زما بچی سکات په دارو مخطابي کې تاسو پټکې په سره پورا به ته جوړ کړو که نه؟ ما خو دې بچي لپاره په پردو کوڅو کې جامې وینځلې، ما پردي ځای نه ځمکې جارو کړې دي، ما پردو کورونو کې لوښي وینځلې دي، ما پیسې پیدا کړې دي، په دې بچي مې لګولې. وایي بچي خو ماله ګټه کولې، دیاری کولج میں مزدوری کولج میں نہ بچے تب مزدوری میں کے علم حاصل کر تو پیغمبر دین ازدہ کیا سب اپرانی کورونا جارو کر سب اپرانے روحی بویزم جاوی بویزم کنی طالب تعلیم جوڑ کے ازالانو کنی لکھوت جاڑا زما بچی نے بلا جوڑتے ہوئے ہوکر اللہ میں خور استا بچی نے خدای خدمونه جوړې نو ستا دعا دې وکړه، ستا دومره اخلاص او ستا دعا امام بخاري کې کمال ته رسېدلې دی د اخلاص د وجې نه او د مور د دعا د برکت. د مور دعا چې بچې سونا کېږي، माँ की दुआ हो तो बच्चा सोना बनता है, हीरा बनता है। और जब माँ की इखलास और रो रो कर दुआए अल्लाह के अर्श के साथ फौरन चिमट जाती है ये दुआएं। لا इखलास देना मानो नमो है नदीन आलिमान حتى अगर बच्चे चिदर नाज़िरे दर्शन कई पनुन नजर वता गोरे ताला दा कुरान खिदमत कई यो सले नास के दा पैगंबर हदीस वता दा पैगंबर हदीस कई वदा बदा खुदे बदा सर दुश्मनी कई दा खुदे दोस्त यो सले दा अल्लाह कुरान दा नास के दा खुदे कुरान खल्क वता कई अल्लाह बदा सर बुग़्ज़ कई
چې دا ویل نشي ولي به څوک یې تنخواه اخلي مړه 10,000 او 6,000 تنخواه دې څه شي غټ شیخ الحدیث 10 او 15,000 او 20,000 تنخواه راشه ته ما سره وکړه دغسې چې سیږدې کوي د شپې ټوله شپه کتاب ګوره سهار خپل درس وړو نه راوباسه زړه په 10 او 20,000 روپۍ درس هغه دا موټرسایکل تېره کړي يقول إخلاص والله بالله قسم بالله بخاري ما مخكي ترى فغير الله قسم دون هذا بدي نفر والله بالله تلا دريد الميت قسم فورا كما تقسم تاسي محدثين ما نبدي دا حديث استاذان تغيب مهتمم تا ويلي دي درخواست ورکړي دي چې دا ما تنخواه زیاته د ملکه وخایه کنه ما ته په نور دینو کې چې کله جون راشي دلته توره پټې تړي تنخواه کمه ده ماله زیاته ما سوا د مدرسې د استاد نه ماته په ځای چې تنخواه زیاته ده ماله کمه والله بالله تالله ما ته معلوم مهتمم باندې کمه کړې ده دا نه چې ګنې اساسات یې کړې دي په مهتمم والله تنخواه کمه کړې ده ماله کمه که ده زیاته والله بالله تالله بیا راته قسم خورم چې ما ته باوصول دا معلومه ده چې بعضې شيوخ الحدیث مخکې تنخواهګانې اخېستې دي اوس یې لږه ګزاره کېږي نو تنخواه یې بنده کړه لله فی الله به درس کوم او زړې تنخواهګانې مې لږې لږې مدرسه کې جمع کوي چې کومې اخېستې هذا هو الاخلاص دې ته اخلاص دا شکر دی الحمدلله دا بچي چې دلته راغله نو دا علم یې حاصل کړ دې بچو د دنیا څه کار نه شي کولی دې خپل مور او پلار نه ګټې نه شي کولی دا یو بچی دی 8 کاله بعد مزدوري کړې او بیا راغلی دی حدیث یې زده کړ دغه مور او پلار ته یو دې بچي ته زه خیر هغې تحقیق پېښ کړو القرآن نن د کری په ځمکه کې چلېږي الله اکبر اخلاص کړی څه شی یعنې ډیوټي به کړی و که نه یو 3 کاله به د ډیوټي په مدرسه به نه کېږم زه به بل دی یو درس کوم ځان له به مدرسه جوړه کړم نو بیا به کوم نه کری ځمکه کې به کوم په خدمت د دین به ټول محدثین استادان چې را تاسو محمد تپوس دې وکړي څومره تنخواه الله لپاره لګیا الله لپاره چې د کوشش شروع کو اخلاص دې کو ایرو تاسو ته وایي تاسو کې د دین کم کار کوي الله د رضا لپاره اخلاص ته سره کوي زما قسم په الله چې الله په دنیا کې برکت درکړي اخر کې ورته ما تاسو ته ویلي وختي و منقادم صاحب راته محترم وفرمایل چې لږې اصلاحي خبرې دا به صرف ترجمه راته کومه زیاتې نه وي حضرت عثمان رضی الله عنه یو سړی راغی ښځه ناجوړه ده حکیم صاحب وایي چې ښځه ناجوړه ده او حکیم صاحب وایي چې شات پرې وخوره چې لږ مخکې شي تاسو خیره ناسته ده ګرځو والا نه دا بنده لږ مخکې شي خیر ضرور ته لږ مخکې ضرور ته لږ مخکې چې لا کړی لږ مخکې شي بس مکه ناستې که لږ مخکې شي بس ښځه مې ناجوړه ده وکیل صاحب وایي شات پرې وخوره مدینه منوره کې شات نشته په دوکانونو کې وګرځېدم چا شات نشته تا سره وینو تا له راغلی حضرت عثمان رضی الله هغې بچې ما سره هم شات نشته دې سیزن کې شات نشته نه خو صبر کوه زما یو قافله تجارتي را روانه ده هغې کې شات ما ویلي دي دې کې به راشي دا به شات ده لږ صبر وکړه روز وغیره رسېږي هغې شات اخیستې شوي دي ما سړي اخیستې دي ابدا درکړم شات خو لږ صبر وکړه او استیک ته صاحب بیا ورته حضرت عثمان څه وایي وایي بچي ځه چې ځو لارې ته قافلې لرو هلته تېره شات درکړمه هغه وایي نه صاحب لارې ته ولې ځو خو 2-3 ورځې پس به قافله راشي دونه ګزاره مې وکړه نوره به مو خو خیر دی وایي نه 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 پته نشته چې زه به جمدې یم یا که مړ به یم واوره ښه دې ته اخلاص زه به جمدې یم او که زه به مړ یم
زه چې ځو قافلې له اسره باندې سورېږه ما سره اوښ باندې سورېږه چې مخې له ورشو چې هلته کې درته شات والم نه صاحب ته تکلیف مه کوه وایي نه ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي محمد مصطفی صلی الله چې کوم انسان یو مسلمان د بل مسلمان حاجت پوره کړ دله به الله د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي داسې ثواب نشي سنت و نعمت د اخلاص شو فرض خو در باندې سي پوره عمل مې سنت د اخلاص دی الله فرض نه دی په ما باندې نفل که مې ونه کړل مؤاخذه مې نه کوې نیوکه نه کوې خو الله ته خوشحاله مو دا نوافل چې راغلي دي دې لپاره راغلي چې ستا اخلاص پیدا شي دا چې لاړ قافلې پسې دواړه لاړل قافلې نه مخې له ورغلل هلکه شات ته راغښتي دی هغه خپل غلام ته وایي او صاحب ته مخامخ اوښ چې دی د باندې مې دوه نګه له دوه مشکه د شاتو ډک کړل دی اوښ یو طرف ته پخوا مشکونو کې به شات وي د سرونه پټ مشکونه وو هغې نه په سرونو بوتلې ډکېږي شات رانه دي وزندار دا دوه نګه ده پټ دوه مشکه دا شات دی وایي دا یو مشک دله ورکړه دا هغه غریب په یو پیالې یو مشک غونډله ورکړه هغه غلام ورته وایي حضرت چې دا یو ورکړم نو توازن بیلنس خرابېږي دا بل ټینګېږي نه یو طرف ته مشک دی بل خوا هغه بیلنس برابر دی توازن او چې دا یو لرې کړم چې بیا دا بل غورځېږي نو بیلنس نه برابرېږي چې یو ورکړم وایي دا بل هم ورکړه وایي صاحب پوړي به یې پسې وایي دا اوښ هم ورکړه دې د اخلاص غریب شو حضرت عثمان نه غني شو نور مال زیاتېږي علماو کې اخلاص دی شکر دی طالبانو کې اخلاص دی عوامو کې اخلاص دی دا نه چې زموږ عوامو کې اخلاص نشته الحمدلله تاسو چې نن راغلي یې څه پسې راغلي یې د طالبانو سره ناستې ده د رسول الله مبارک د احادیثو د طالبانو دې احادیثو د دې باغچې ګلانو سره ناستې دپاره تاسو راغلي یې تاسو اخلاص دی دا مدرسې خو په تاسو کې دي تاسو مدد نه کوئ مدرسه کې کېږي دا عوامو خدای دی عوامو ښه پوره اخلاص کوي عوامو الناسو د زړه نه قدر کوو پاکستان عوامو په مدرسو سره تعاون نه کوي مدرسه نه چلېده جوماتونه تاسو جوړوئ د جومات امام تاسو ساتئ طالبان په جوماتونو کې روټۍ تاسو ورکوئ چندې تاسو ورکوئ دا هېڅ پیس کدي د خپل اخلاص مظاهره نه کوله نن زموږ جلسه به کم ځای خدا الله لپاره دا مدرسه ده طالبان دی دا یو قسم دی زه حیران په دې کې دې ځای ته چې دا نن پکې دا طالبان ناست دي الله د کوم وخت نه د خپل کرم په نظر کتلی دې ګراونډ ته چې دې کې به لوبې کېږي او ماشومان به پکې فوټبال او والیبال او کرکټ وغیره به کوي لیکن ورسره الله د پیغمبر د حدیثو د باغچې په نظر ورته کتلي دي چې کال کې یو ورځ به دلته د دارالقرآن د هغې د طالبانو د حدیثو ختم هم دلته کېږي زه په دې سیس دا په دې اخلاص ډایرکټر صاحب او پرنسپل صاحب ټول عملي مبارکباد کوم شکر تاسو ادا کړئ موږ ستاسو ادا کوو تاسو د الله شکر ادا کړئ چې خدای پاک دې نه ډوډۍ وکړي موږ په قسمت کې دا لیکلي د دې برکت ویلارې ته ملي عوام الناس موږ خوشحالي کړو تاسو په وجه دا مدرسې چلي ستاسو په چندو باندې چلي دا ستاسو اخلاص دی شکر الحمدلله والدینو اخلاص دی بچي روباسي علم پسې د دنیا بچي حافظان کړل عالمان یې کړل ګوګړي خرڅوي چولې خرڅوي بچي لګیا دی قرآن یادوي مدرسه کې داخل کړل